अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैअन वफज्जरना खिलालहुमा नहरा वकान लहू समर फ़क़ाल लिसाहिबिही वहुव युहाविरुहु अना अक्सरु मिन्का मालन व अअज़्ज़ु नफ़रा वदख़ल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरन मिन्हा मुन्क़लबा क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाक रजुला लाकिन्न हुवल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा वलौला इज़ दख़ल्त जन्नतक क़ुल्त मा शाअल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिन्का मालन व वलदा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। किल्तल जन्नतैनि द्वाड़ु बागुनु बा आतत रावड़ले उकुलहा मेवे खपले वलम तज़लिम औ नबे कमोले मिन्हो द मेवोना शैअन ससीज वफज्जरना औ जारी कड़े खिलालहुमा द द्वाड़ु पमियंस के नहरा नहर वकान लहू समर औवी दलरा मेवी फ़क़ाला नुदउवेल लिस्वाहिबी पल मलगरिता वहुव युहाविरुहु औ द खबर कवले अगसरा अना अक्सरो ज़डेरियम मिन का दताना मालन पमाल के व अअज़्ज़ु और ज़्याद इज़्ज़तमंदियम नफ़रा पलिहाज द खल्क़ व दख़ल जन्नतहु और देख दाखिल शेख पल बाग के व हुवा ज़ालिमुन और दे जुल्म कौन के लिनफ़्सिही पखपल जान क़ाला दौवेल मा अज़ुन्नु ज़ गुमान न कोम अन तबीदा कि बर्बाद बशी हाज़िही दा बाग अबदा चरे हूँ वमा अज़ुन्नु और ज़ गुमान न कोम अस्साअता कि क़यामत बा क़ाइमतन कायम शी वलैन रुदित्तु औ कचरे ज़ वापस कड़े शुम इला रब्बी खपल रब्ता लअजिदन्न नुखामखाब ब्या हम मुमम खैरन डेर खो मिन्हा ददीना मुनक़लबा जायद वर्तलो क़ाला उवेल लहू दता साहिबुहु मलगरी ददा वहुव युहाविरुहु औ अगा दसरा खबर कोले अकफरता आयत कुफर के बिल्लज़ी आगे ज़ात सरा चाचे खलक़ा का त पैदा करे मिन तुराबिन द खावरिना सुम्मा मिन नुतफ़तिन बैद नुतफ़ीना सुम्मा सव्वाका ब्याय त पूरा जोड़ करे रजुला सड़े लाकिन्ना लेकिन जवायम वल्लाहु रब्बी
هم اغا الله زما رب دے ولا اشرکو او زن شریکوم بربی خپل رب سرا احدا حسوک ولولا اولنا اذ دخلتا هر کله چې ته داخل شوي جنتک خپل باغ ته قلتا تا ویل ماشاء الله سچ الله تعالی غختلی دی لا قوت نشته د قوت الا بالله مگر صرف د الله ان ترانی کچره ته وینما انا اقل چیز کم یم منکا لتانا مالن پا مال کی و ولدا او پا اولاد کی دا سورہ کہف 33 نمبر آیتنا 39 پورے نننی درس کی شامل دی دے رکو کی اللہ جل جلالہ یو مثال ورکڑے دے دو کسان او دا دواړه کسان دا د بنی اسرائیل او دا دواړه رونو د دې یو نوم چې نو قطروس او د بل نوم یهودا قطروس د مشرک او یهودا مسلمان الله قدرتونه دي یو کور کې یو مور پلار نه پیدا یو مسلمان او یو کافر دا چې کوم مشرک و دل الله رب العزت د دنیا ډیر خوشحالي مال دولت جائیداد باغات ورکړ او داغه دا سب دو باغونو چې داغه به مثال ورکړی شي او دواړه باغونه د انګورانو انګور مختلف قسمونه نسلونه او بیا داغه شپول جو چار چاپیرا هغه د کجورو د اونو یعنی په پولو باندې داغه کجورو اونې لګیدل هغه وزن له فصل ورکړي بیا د دې دواړو باغونو په میانس کې یو لوی پټیو هغه کې به سبزیان غلې فصلونه دغه کې او هم دغه ځای کې وافر مقدار کې اوبو یو لخته و چې د دې دواړو باغونو په میانس کې تیرې ده قرآن کریم د باغ صفت په دې لومبي آیت کې بیان کړ او بیا دومره بهترین باغات وو چې اسه د میوو داسې ترتیبي چې یو کال یو باغ میوو کی خډیرا بل کال کم کوي الله شان دې د الله قدرت دی بیا په بل کال بیا سیوا کوي د باغ به هر کال خډیره میوه کول اتت اکولها دواړو باغونو یو نه دواړو ولم تظلم منه شیئا سکمه به بګنو یعنی دانه چې تیر کال سیوا شوه دن دی کال به کم اوس نه چې سوره شاتنی کال شه اکی عمر دی کال به هیڅ په پګ نه کم وفجرنا خلالهما نهرا په مینس کې الله تعالی یو لخته جاری کړو نهر جاری کړو او بو سم مسله نه و وکانه له ثمر او د دین علاوه هم الله تعالی وی چې د نور د میوي بوټي پکې کړلی او چې هغه نه به هم میوي کېږي دا کس ډیر خوشاله دنیاوی لحاظ سره خو مضبوط او بیا ول الله تعالی ظاهره د مال ونو ور سره معاشره کې هم یو نوم یو چې دا فلان کی باغونو والا
نو دغه سیس دې خراب کړ. یو ورځ خپل غریب رور ته فقیر رور ته وای وهو يحاور خپل کې خبرې اترې کولې. رور ته وای انا اکثر منک مالا زه تا نه مال کې ډېر زیات مخکې ډېر مالدار یم. واعز نفرا او د دنیا د خلقو په لحاظ سره هم زستانه زیات عزت لرم. یعنی دنیا دی مال تا دی دولت تا دی جائیداد تا دی د چینا د عزت معیار او د عوام او د خلق هم دغه معیار چې چا سره پیسې ده هغه ته سلام. مال سه بد شي نه خو چې په حلال راشي او په حلال لاړ شي. دا د زکات مسائل صدقات مسائل دا هم د مالدارو لپاره چې دا پکې ادا کیږي بیا دا مال دا څه بد شي نه دی بلکې د الله رب ال نعمتونو کې یو نعمت دی. خو بیا هم د دې مال د واجبہ انسان نه حساب کتاب کیږي. د صحابه ډېر اوچت مقام دی ډېر اوچت هغه مقام ته یو بل مسلمان نشي رسیدي. او بیا په صحابه کې کم بدری صحابه دي د دې مقام 313 ډېر اوچت. بیا د 313 کې هغه کسان چې د مکې نه مدینه ته هجرت کړو دا سل 120 کسان داسې تقریبا جوړ دا غي اوچت مقام. او دې کې چې نور چانټي کیږي نو لس کسان دې کې ټولو کې معتبر او اوچت دي هغه ته 10 مبشره ویل شي. داسې ټول ناس تو لس کسان نبی علیہ السلام یو ته ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه او علی فی الجنه عبد الرحمن فی الجنه ابو عبیده فی الجنه سعد فی الجنه سعید فی الجنه. دا د لس کسان لس صحابه کرام ټول ته په یو مجلس کې د جنت خوشخبری ورکړه. ځکه دیتا 10 مبشره وي 10 مبشره چاله بشارت خوشخبری ورکړي شو. دې کې یو نوم دی عبدالرحمن بن عوف ډېر لوی صاحب ډېر اوچت صاحب. تش لاس د مکې نه مدینه ته راغی تش لاس انا ټکا ور سره نو بس هر څه ال د پرې خپل چې کم انصاری رورې جوړ شو هغه ورته وی ز خپل هر څه نیموم خپل مال خپل جائیداد تر دې چې دوه فزې مې دي او دا نیم ز تعالی درکو. عبدالرحمن بن عوف الله تعالی برکت درکې ماته هیڅ چیز ضرورت نشته بس ماته بازار لارو بازار ته تللی دی هلته دوه کسانو کې سودا کړی کمیشن اغوستی بیا چې نو داسې د بل نه څه داسې پروډکټ واغوستو هغه یې په بل باندې خرڅ کېده د 10 کاله کې د مدینه طیبه امیر ترین کسانو کې دی جوش یعنی ابتدایي یو څو کال او چې د دنیا نتلل نو په کروڑونو کې د چینو خپل ترکا یا خپل وراثت پرې خو یو ورځ دا سه ټول ناس ته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایل چې زما اصحابو کې ټولو کې اخر کې چې جنت کې وداخلي کې عبدالرحمن بن عوف او دیبا زمونږ نیم ورځ رستو را داخلي او نیم ورځ د قیامت 1500 کال د قیامت رومبای ورځ 50,000 سال دی او بیا غي نه پس هر ورځ د زر کالو نو د ورځې نیمه حصہ رستو بده ورځ او زه دې وینم چې دې لکه څنګه خړپوسې کوي ماشوم په هغه طریقې سره مونږ پسې برا روان دي تاسو یا رسول الله دا څه د وجه نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دې به خپل مال حساب کتاب کی دا دومره وخت تیرای یعنی دنه بدا یوی روپۍ حساب کی. حضرت عبدالرحمن اجړل یا رسول الله تاسو وایي دا ټول مال صدقه کوم ما زمانه پکا
یعنی دا غي زړونو ته هم مال ګوره نه کو شوی د مال محبت نه تله خو مال خو دې کنه د دې مال حساب دې اخرت وې د قیامت پر ورځ د انسان دا قدمونه زمکه به نه پریدي څلور سوالونو ته سوچ جواب یې متوي یو سوال دا دی چې مال دې څنګه ګټل او څنګه دې خرج کړ نو بهرحال دا رور چې نو د مال په کبر کې د مال په لویای کې مبتلا شي او خپل رور ته وایي چې وګوره زه خو تا نه مال کې ډېر مخکې او د دې مال د وجې زما معاشره کې یو نوم دی یو عزت دی یو ځل نبی علیه السلام داسې ناست نو یو غریب صحابي تیر شي تپوس ته نو کو نبی علیه السلام د اصحابونه چې دا کس پیژنئ یو چې پیژنو یې جی دا خو یو غریب مسلمان دی څوک خبر هم نه اوري دیاړیدار دی څه ډېر په ګرانه چې نو خپل ژوندون تېروي که دوه کسانو په میانځ کې روغه کول غواړي نو د خبره څوک نه مني جرګه کې کینه د خبرې ته څوک توجه نه کوي چېرته نکاح پیغام ولېږي دله څوک لور خور نه ورکوي دا کس تېر شي لږ ساعت پس یو بل کس تېر شي نو مالدار کس نبی علیه السلام بیا تپوس کوي دی پیژنئ دا څوک دی جی دا د فلانکي خاندان نه دی او ډېر اوچت خاندان او ډېر حسب نسب په لحاظ سره هم ډېر اوچت مال په لحاظ سره هم اوچت دو کسانو میانځ کې د روغې هیله خبره وکړي نو هغه روغه وشي جرګه کې کین د خبرې ته خلک توجه کوي چېرته نکاح پیغام ولیږي نو خلک دله د سره خپله رشته جوړولو کې فخر او خوشحالي محسوسوي دله رشته ورکولو چې څوک انکار نه کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي د دې کس نه د دې مالدار کس چې ایمان یې نشته د ده په شان کس نه که دا ټوله دنیا ډکه شي د ده نه هغه غریب مسلمان چې چا خبره هم څوک نه اوري هغه د ده نه بهتر دی نو مطلب دا دی چې مال دا دنیا یو ضرورت دی دا ضرورت پورې ساتل پکار که چېرې دې مال سره چې نو د داسې تعلق جوړ کړ چې دا محبت چې هغې ته حب مال وایي دا ورته کوز شه په زړه ته نو بیا دته نقصان رسي بیا د دین ته نقصان رسي نو حب مال حب دنیا د دې څیزونو نه ځان ساتل دی ودخل جنته وهو ظالم للنفس الله تعالی دا اوس کیفیت بیانوي یو ورځ داسې خپل باغ ته وردن داخل شه دا رور ور سره مو انو ته ته وایي ما اظن ان تبید هذه ابدا تر سوچ ز ژوند دیم ګوره زما خیال کې هم نه راځي چې دا باغ با روان بشي او جاړ بشي یا بچیانو تباہ بشي دا به دغه شانتې همیشه وي دغه شانتې چې نو میوې به کوي دغه شان بهترین به وي وما اظن الساعه قائمه نو اوس وګوره هغې تکبر او لویۍ کې نور مخکې ځین وي قیامت هم نشته ګوره زما خیال دا دی چې قیامت نه قایمېږي نشته ولئن رددت که چېرې بالفرض الی ربي قیامت قائم هم شو او زه رب طرف ته لاومړم نو څنګه دلته یې راله بهترین څیز راکړی د هلته به هم راکړي څنګه دلته یې د مال دولت جایداد او چې باغات راکړي دي دغه شانتې هلته کې هم راکړي ته خو کلمه ویون کې تاله دنیا کې هم نه درکړي رور ته به مال یې راکړي دي مطلب دا دی چې زه صحیح یم ټیک یم او د هغه د رضا نعوذ بالله عین مطابق یم نو څنګه یې ماله دنیا ښایسته کړې د آخرت براله هم ښایسته کوي اوس دا رور ورته نصیحت کوي قال له صاحبه وهو يحاوره وی خپله کې دا خبرې اترې جاري دي نو رور ورته وایي اکفرت بالذي خلقك ته د هغې ذات انکار کې چا چې ته پیدا کړې د خاورې نه بیا چې نو د ساس کې نه
ثم سواک رجلا، بیا یو پورا سړی جوړ کړي، ته د هغه نه انکار کې، د هغه د قدرتونو انکار کې، ته وایې چې هغه قیامت نشي راوستی، ته وایې چې هغه به ما خپل وړاندې به مې ودرئ او د دې دنیا نه به بهتر مال راکړي، حالانکه ته د هغه انکار کوونکی. لکنه هو الله ربي، هغه وایي چې دغه اوس مسلمان رورې وایي لکن زه خو وایم هو الله ربي، هم هغه الله زما رب، ولا اشرک بربي احد، خپل رب سره کم از کم زه څوک نه شریکوم. نو مطلب دا دی چې د شریکو چې مشرک ورو دا الله رب العزت منه، ولې چې رب یې ویلي دي شاته، خود الله رب العزت سره نور معبودان جوړ کړي، نو دی رور دا هغه اصلاح کوله چې ولا اشرک بربي احد، زه ګوره خپل رب سره څوک نه شریکوم. او بیا ورته وی بهتر دا بوا چې ته کله باغ ته داخل شوي، تا به دا نه وي چې دا باغ به نه تباه کېږي، نه، بلکې تاله په کار دا و چې څنګه داخل شوې تا به وایي ماشاء الله، کېږي به هغه چې څه زما رب غواړي، زما د رب د حکم نه بغیر هیڅ هم نه کېږي. ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل انشاء الله ونه وي، پنځلس ورځې وحي نه راغلی. همدغه شانتې یو څیز ته چې هغه د انسان د خوشحالۍ سبب جوړ شي، نو هلته کې ویل پکار دي ماشاء الله، یعنې دا به قایم وي تر څو چې الله غواړي، د دې نه به خیر وځي تر څو چې الله غواړي. لا قوة الا بالله، او د الله رب العزت نه علاوه بل څوک داسې نشته چې هغه قوت او طاقت والی. نو ان ترنی انا قل منک مالا وولدا، و چې تا زه ولیدم چې ما سره مال نشته، یا مال را سره کم دی، یا اولاد را سره کم دی، او تا نه زه دې دواړو څیزونو کې کم یم، نو تاله دا پکارو چې ماشاء الله دې ووایې، ویلې وې الحمدلله دې ویلې وې، د الله تعریف دې کړی وې، په دې باندې د الله شکر ادا کړی، یعنی ځان نه چې د کمتر ته وکتل، نو دغه ځای کې تعالی کلمه شکر ادا کول پکارو، کلمه تکبر نو ویل پکار. بیا دې نه بعد دې ورته نور څه نصیحت کوي ان شاء الله آئنده درس کې به ان شاء الله وایو. الله تعالی دې مال تاسو له ټول مؤمنانو له عمل کولو توفیق راکړي. کلتا الجنتین، دواړو باغونو با اتت اکلها، راوړلې میوې خپلې، ولم تظلم، او نه به کمولو، منه شیئا، د میوو نه څه څیز، وفجرنا، او جاری کړی و مونږه، خلالهما، د دواړو په منځ کې، نهرا، لختې، وکان له ثمر، او وی دلرا میوې، فقال لصاحبه، پس دو ویل خپل ملګری ته، وهو يحاوره، او د خبرې کولې هغه سره، انا اکثرو، زه ډېر یم، منک مالا، تانا په مال کې، واعزو، او زیات عزت مند، نفرا، په لحاظ د خلکو، ودخل جنته، او دې داخل شو خپل باغ کې، وهو ظالم، او دې ظلم کوونکی و، لنفسه، په خپل ځان، قال، دویل، ما اظنو، زه ګمان نکوم، ان تبیدا، چې برباد بشي، هذه ابدا، دا باغ چرهم، وما اظن الساعه، او زه ګمان نکوم چې قیامت با، قائمتن، قائم شي، ولا يرددتو، او کچری زه واپس کړی شم، الى ربي، خپل رب ته، لا اجدن، نو خامخا بیا مومم، خیرا منها، ډیر ښه د دینا،
मुनक़लबा ज़ायद वर्तलो क़ाल लहू साहिबुहु उवेल दता दद मलगरी वहुव युहाविरुहु औ अगद सरा खबरे कवले अकफरता आयात कुफर के बिल्लज़ी अग़िज़ात सरा चाचे खलक़का त पैदा कड़े मिन तुराबिन न खावरिना सुम्मा मिन नुतफ़तिन ब्याय द नुतफ़ीना सुम्मा सव्वाका ब्याय त पूरा जोड़ कड़े रजुला सड़े लाकिन्ना लेकिन ज़बायम हुवल्लाहु रब्बी हम अगा अल्लाह ज़मा रब दे वला उश्रिकु औज़न शरीकुम बिरब्बी खपल रब सरा अहदा हिस्सुक वलौला अव्वलिना इस दखलता हर कला चित दाखिल शुए जन्नतका खपल बागता कुलता तावेल माशा अल्लाहु सच अल्लाह ताला गुख्तरी दी ला कुव्वता निश्ते दे कुव्वत इल्ला बिल्लाह मगर सिर्फ द अल्लाह इन तरने कचरे तब उबिने मा अना अकल्ला जिज़ कमयम मिन का लताना मालन पमाल के व वलदा औ औलाद के। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या